السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست یو بل نوي ولاګ ته. زه رقیب خان یم. دوستانو، تاسو به نورې ویډیوګانې کتلي چې کډه مو بار کړه د پاکستان نه. اوس افغانستان ته خیر خیرت سره راورسېدو. کور مو په کابل کې ونیو، کابل په چهلستون ښار کې. زه به تاسو ته مخکې ویډیوګانو کې بیا درښکاره کړم. نو زه خو یقینا ډېر سخت خوشحاله یم دلته. کابل ډېر سخت خوند کوي، بلکې ټول افغانستان خوند کوي. د پاکستان نه یو په لاسه ښه دی افغانستان. خالي یو دا مسله ده پکې چې انټرنیټ لږ قیمته دی پکې. نور ارزاني ډېره ښه ارزاني ده پکې. ټول نه سبزي ډېره سخته ارزانه ده پکې، ترکاریانې ارزانه دي. نو افغانستان خو ډېر خوند کوي، د پاکستان نه یو په لس وارې خوند کوي. چې داسې خبر وای چې افغانستان دومره ښایسته ځای دی، زه به مخکې راغلی وای. بس زمونږ چې کوم افغانیان دي هغه بس دا فکر کوي چې پاکستان کې ورته هر سهولت میلاویږي. نه، افغانستان هم د چا نه کم نه دی او ډېر ښایسته سهولتونه هر څه پکې موجود دي. په چهلستون کې مو کور نیولی دی، پاس د غونډۍ په سر. ډېره ښایسته هوا لګي او د لاندې کورونه هم ډېر ښایسته ښکاري. د شپې چې کوم دا کورونه دي، د شپې بیا ګروپونه بلي لکه په اسمان کې چې ستوري ښکاري. داسې دغه بلډینګونه دا غرونو کې چې کوم کورونه دي دا داسې ښایسته ښایسته. دا زمونږ کور دی، 2 چته کور دی. دا زمونږ د خپلوانو، هغوی اوس هم پاکستان کې دی. هغوی مونږ ته راکړی کریا باندې. ماشاءالله ډېر ښایسته کور یې جوړ کړی. وشئ کابل خوند کوي؟ ها؟ ډېر خوند کوي که لږ؟ ولې؟ ها؟ داسې وایه چې ډېر خوند کوي. بای بای وکړه. ورته زه عثمان یم. سلام واچوه په کسان. ورته السلام علیکم. السلام. څه کوې عثمانه؟ څه کوې؟ ها؟ راکړه زه درته راوباسم. راځه. په دې باندې څه کوې؟ ها؟ راځه چې ځو. راځه چې ځو. ځو. زه درنه ولاړم. راځه رامنډه که. راځه. دلته دې وطن ته څو سال خالي کاروبار ته ولاړ خو به لګل بالکل
یعنې دا بلد څه دی ښایي و او پر څنګ بیا ګټې نشته داسې ښه هغه څرنګه ډېره سماني څه چې بالا څنګه بوله به دې ډاکټر دې خو کړه بجلی بیل د ګیس بیل فلانکی بیل بیماري ډاکټر به فلانکی ټیسټ ختم څه دی د شیرین جانان بیلتون د زړه می ما د سر می خی په زنګون د زړه می ما د په قسم چې را نه لار کړي غم قسم چاوټون د زړه می ما د شیرین جانان بیلتون د زړه می ما د سر می خی په زنګون د زړه می ما ویب ډیولپمنټ شته نیټورکینګ نشته اورم عمل ملګرو زه تاسو سره نن یوه بله خوشخبري شریکول غواړم هغه دا چې د می ان ماین کمپنۍ نه موږ د افغانستان نمایندګي واخیستله نو الحمدلله دکان مو مکمل کړی دی په دې نمایندګۍ کې موږ سره زموږ د ترور زوی دی او زما ورونه دي زموږ ترور زوی دا په کرسۍ چې ناست دی د شنه کالي چې دي دا را سره شریک دی نو دکان مو کار شروع کړی و دا کسټمر کیر دی نو انشاءالله دا به ډېر زر فعاله شي وخت کې ستاسو د دعاګانو ضرورت دی او هیله لرم چې تاسو زما چینل سپورټ کوئ فالو کوئ لایک کمنټونه او شیر پرې ورکوئ مننه د شپې په تیاره کې د کابل ښار داسې ښکلی ښکاري